دوه نورې مسلې ذکر کوو. یوه مسله دا چې پیشمنۍ کول یا پیشلمۍ کول چې مسلمان روزه نیسي باید دا مسلمان پیشلمۍ وکړي، ځکه پیشلمۍ مسنون عمل ده او د پیشلمۍ خوراک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت خوراک ویلی. دومه مسله په روژه ماتي کې تعجیل کول چې کله سړی روژه ماتوي نو باید تعجیل وکړي، تلوار ورکړي وکړي، او پیشلمي کې تاخیر وکړي چې کله سړی پیشلمۍ کوي. دا دو مسلې نن ذکر کوو. ما اولنۍ روایت د حضرت انس رضی الله عنه روایت تلاوت. انس رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن في السحور برکت. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پیشمنۍ پیشلمۍ کوي چې کله تاسو د روژې اراده وکړئ یا په رمضان کې روزه نیسئ نو پیشلمۍ کوي. اکثره خلک داسې د خوب ورباندې غلبوي، هغه پیشلمي ته نه راجع کېږي، په ناره باندې روزه نیسي. اوسئ د فرضیت خو یادا څه خدا به ته ډېر تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکة. پیشلمۍ کوي ځکه په پیشلمي کې برکت وي. دې خوراک ته د برکت خوراک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی. لکه نور روایتونه هم راځي په روزې سره سړي کې ضعف راځي، کمزوروالی راځي، او کله سړی په روزه کې پیشلمۍ وکړي او د هغې نه وروسته بیا روزه ونیسي، په دغه روزه کې بیا د دې مسلمان لپاره هغسې ضعف او کمزوري نه محسوسېږي لکه په ناره باندې ونیسي. همدارنګه د بل روایت د زید بن ثابت رضی الله عنه روایت ده. زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية. زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیشلمۍ وکړو. د پیشلمي خوراک موږ رسول الله سره وکړو. ثم قمنا الى الصلاه. د پیشلمي د خوراک وروسته بیا موږ لمانځه ته ځو. د سهار لمونځ یې وکړو. بیا چا ترې پوښتنه وکړه چې کم کانه بینهما، د پیشلمي او د سهار د لمانځه په وخت کې د سهار د لمانځه په مابین کې څومره وخت و، یعنې څومره فاصله مو وکړه چې پیشلمۍ یې بس کړو، د هغې نه وروسته بیا تاسو لمونځ وکړو د سهار. قال قدر 50 آیة. زید بن ثابت رضی الله عنه ورته فرمایي وایي د 50 آیاتونو په اندازه باندې وخت و، یعنې چې موږ پیشلمۍ بس کړو او بیا لمونځ کوو، د دې په مابین کې دومره وخت و لکه یو سړی چې د 50 آیاتونه د قرآن عظیم شان په ترتیل سره لولي، 50 آیاتونه ولولي، دومره وخت تقریبا موږ د سهار لمونځ وکړو. لکه 50 آیاتونه کم نه کم چې په ترتیل سره او صحیح سړی لولي 15 منټه 12 منټه داسې پرې لګېږي. نو تقریبا دومره وخت د پیشلمي او د سهار د لمانځه په مابین کې به موږ ورکړو. نو دې حدیث نه یو خو د پیشلمي کولو معلومات راغی، پیشلمۍ کول ترېنه ثابت شو. ګوره زید بن ثابت رسول الله سره پیشلمۍ کړی. دومره خبره دا ترې معلومه شوه چې په پیشلمي کې تاخیر کول، ګوره د لمونځ او د پیشلمي په مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره وخت ورکړی؟ د 50 آیاتونو په اندازه باندې 15 منټه یا 20 منټه یا 12 منټه، دومره اندازه. نو دې نه معلومېږي چې پیشلمۍ رسول الله په آخري وخت کې کاوه. او درېیمه مسله ترې دا معلومه شوه د دې روایت نه چې عام طور په روژه کې په لمونځ کې تقدیم کول پکاري. امام صاحبان چې اذان وشي او هغې پسې 10 منټه یا 15 منټه ډایرکټ جمع وکړي
ځکه په دې سره کثرت په خلکو کې راځي په جمع کې. ځکه عام طور په دغه وخت کې خلک ویښ وي، پیشنمۍ کړی وي، اودسې تیار وي، تلاوت یې کړی وي او بیا ورپسې ډایرکټ جمع وسي، نو ذاتې بیا که څوک ویده سي نو څه خبره نشته کېږي. او که ته په دغه ټایم کې جمع کې تاخیر کوې، وروسته یې کوې، نو عام طور چې خلک ویده سي بیا په اسانۍ باندې نه راجګېږي. نو په دې کې د خیرخواهي د خلکو هم دا ده چې خلک به په جمع کې شرکت وکړي او د جمع د ثواب نه به برخمن سي. که چېرته د اذان نه وروسته تعجیل په جمع کې وسي، نو خلک به په کثرت سره په جمع کې شریک سي. او بل په دې سنتو د رسول الله باندې به عمل راشي، ځکه رسول الله دا نه پیشنمۍ کړی او د پیشنمۍ نه وروسته د مونځ او د پیشنمۍ په مابین کې دومره وخت ورکړی لکه 50 آیاتونه چې ولولي. نو امامانو ته هم دغسې پکار ده چې هغوی په دې رمضان کې د پیشنمۍ نه وروسته چې اذان وسي او صبح صادق راوخېږي، د سهار وخت داخل سي، 10 منټه 15 منټه ورکړي او جمع وکړي او خلک د هغې نه وروسته بیا خواره سي، که څوک ویده کېږي او که څوک خپل کار کوي. دا بل روایت د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده. قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه مؤذنان، یو حضرت بلال رضی الله عنه او بل ابن ام مکتوم رضی الله عنه. دغه دوه دانې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ورسول الله فرمایل چې بلال رضی الله عنه د شپې اذان کوي، ان هغه وختي اذان کوي. دې لپاره بلال اذان کوو چې خلکو ته پته ولګي چې دا د پیشنمي وخت ده، صبح صادق له راختلی نه ده. چې خلک که څوک روزي دپاره پیشنمۍ کوي، خوراک کوي، چې خوراک وکړي او خوراک بند نه کړي. بیا به هغې نه وروسته ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه به بیا اذان کاوه. هغه هم په سترګو ړوند صحابي وو، نو چې چا به ورته ویلي چې صبح صادق راختلی نو بس دلته به بیا جګ اذان مې وکړو. نو دا بیا د دې لپاره وو چې خلکو ته پته ولګېږي چې صبح صادق راوخوت او خوراک چکاک بند کړي، بیا څه ونه خوري او نه څه وچکي. اولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا. اوس د دې دوه اذانینو په مابین کې څومره وخت، یعنې دومره وخت دا راوي ابن عمر رضی الله عنهما چې دا یو د اذان خانې نه راکوز شي او دا بل اذان خانې ته څنګه شي پورته شي، یعنې دومره وخت د دې دواړو اذانونو په مابین کې. نو ګوره دې حدیث نه معلوم شو چې دا بلال رضی الله عنه به اذان کاوه، نو په دغه وخت کې بس د دې لپاره چې خلک پیشنمۍ وکړي. نو دې نه معلومه شو چې ګوره دومره تاخیر به په دې پیشنمۍ کې صحابه کرامو د رسول الله په وخت کې کاوه چې ابن مکتوم به اذان ورچې ډایرکټ دومره وخت کې کاوه چې د اذان خانې ته د ختلو د راکوزېدلو وخت ورکې لګېده، دومره فرق به یې کې کاوه. ګوره دې روایت نه معلوم شو چې په اذان کې څه شی کول، په پیشنمۍ کې تاخیر کول. دا بل روایت د عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ده. عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلۃ السحر. ګوره دا پیشنمۍ چې موږ کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د موږ او د اهل کتابو د روژې په مابین کې فصل او جداوالی دا ده چې اهل کتابو به روژه نیوله، پیشنمۍ به یې نه کوو، موږ پیشنمۍ کوو. لکه د اهل کتابو روژه داسې وه چې ماښام به یې روژه ماته کړله، نو د هغې نه وروسته د څو پورې به ویده سوی نه و، ویښ به خوراک به ورته جایز و، چکل اوبه وچکل به ورته جایز و، هر څه به ورته جایز و. خو چې یوه پېره به ویده سه، نو بیا به سې راجګ سه، بیا څه شی ورته خوړل یا چکل ورته جایز نه و، بس بیا یې د ده لپاره روژه وه. خوراک چکاک بیا په ده باندې حرام و. او موږ تاسو وګوره ماښام څومره ویده سو، پیشنمۍ کې راجګ سو، بیا خوراک کوو. نو د موږ او د اهل کتابو په مابین کې فصل او جداوالی هغه پیشنمۍ کول دي. اهل کتابو پیشنمۍ هغوی ته جایز نه و چې
ویده سو بیا به راجع سو پیشنمي ته خوراک ورباندې حرام و او موږ تاسو خوراک کوو نو دغه پیشنمي برکت والا ده دا خصوصیت د دې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په اول د اسلام کې موږ د پاره دغه سو د مسلمانانو لپاره هغوی به پیشنمي نه کوو چې پر څوک ویده سو بیا به خوراک راځي بیا به خوراک او چکاک نه کا خو بیا نرمي وسو د الله له طرفه په مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکومت باندې نو موږ تاسو اوس خوراک کول شي جایز دي پیشنمي کول بلکې افضل عمل ده ور عمل ده د برکت خوراک ده چې څوک پیشنمي کې خوراک کوي نو پیشنمي کې راځيږي د طالبانو ډېر لږ راځيږي پیشنمي کوي چې خو طالبانو خو ډېر غلبه کوي هغه د وخت د خوب وخت نه او اکثر تلاوت کې یا کتاب پوری یا سبق وایي طالب صرف د خوب په اړه باندې وایي نه د خوب پرېږدي راځيږي پیشنمي ته پیشنمي کې بعض کسي لس پیری یو کس ورته راشي کور والا سره راځي پیشنمي وکړي یا دا شی وکړي هغه په تو په راځيږي حضور راځيږي نو په یوبري څه کې ورواړي نو بیا راځي کنه نو پیشنمي ته راځيږي پیشنمي کوي پیشنمي کې برکت دي څه شي کې برکت دوم مسله تعجیل الفطر د روزي خوراک کې روزمات کې تلوار کول دا ولې د سعد بن سعد رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رسول الله وايي همیشه خلک په خیر باندې دي چې تر څو دوی په روزمات کې تلوار کوي روزمات کې څه کوي تلوار یعنی څومره چې سړی په روزمات کې تلوار کوي هغه خلک په خیر دي ګوره دا ټول روایتونه وایي ډېر روایتونه دا نه معلومیږي چې اوس اذان کېږي صبح صادق راختلی ته زه تاخیر په هغه کې کوم په پیشنمي کې کوم هلته لمر هغه صبح صادق درباندې راختلی او ته لګې غټې غټې کپلې کوې نه دومره وچه بزرګي هم نه وي په کار او دومره وچه شیخي هم نه وي په کار چې لمر لاندې ته وریځه کې پټ ده او تا دلته غټې غټې کپلې شروع کړي او اذان مې شروع کړی ده چې رسول الله ونیسي په چې تر څو پورې خلک په خیر باندې دي تر څو پورې په روزماتي کې تلوار کوي نه دومره تلوار هم نه دي کول په کار چې لمر لا ولاړ یو ته خوراکونه کوي او دومره تعقیب په پیشنمي کې هم نه وي په کار لکه دا بعضې ملګري اینو مونږه که نه اکثره چې لږ دې طرف ته تیاره راسي وریځ پرې راسي نو بس چې دوی بیا ځان نه شروع کړي بیا پرې ناوخت دی نه داسې نه چې د خلکو روزۍ خرابې کوي خلکو ټوله ورځ روزۍ نیولي په دې ګرمۍ کې په دې لوږه تنده کې روزۍ نیولې وي او ته لمر ولاړ یې او ته اذان شروع کړې په خلکو باندې روزي وخورې نه دومره وچې شیخي هم مزه نه کوي چې د وچې شیخ دې ځان نه جوړ کړی او تاخیر په پیشنمي کې زه تاخیر کوم په حدیث عمل کوم صبح صادق راختلی او ته اوس لګې خوراکونه کوي همدارنګه د بل وی تابع عطیه رضی الله عنه روایت ده قال هو دخلت انا ومسروق على عائشه رضی الله عنها واذا مسروق حضرت عائشه رضی الله عنها باندې داخل شو وای حضرت عائشه رضی الله عنها ته ویلي رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم دو سړي د رسول الله صحابه کرام صلی الله علیه وسلم او کلاهما لا يعلو عن الخير او دواړه په نیکوي کې کوتاهي نه کوي دواړه نیک اعمال کوي یو يعجل المغرب والافطار احدهما يعجل المغرب والافطار یو کس په دوی کې په ماښام مونځ کې او په افطار په روژمات کې تلوار کوي ماښام مونځ وخت زر کوي او روژمات یې زر کوي او الاخر يؤخر المغرب والافطار او دا بل کس د ماښام مونځ کې تاخير کوي او په روژمات کې تاخير کوي وای حضرت عائشه رضی الله عنها ورته فرمایي من يعجل المغرب والافطار څوک په ماښام په مانځ کې تلوار کوي او په روژمات کې تلوار کوي وایي ورته چې هغه ورته دی ابي عطيه سي يعني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه دا تلوار کوي وای حضرت عائشه رضی الله عنها ورته فرمایي هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع دغه رقم رسول الله مکول په روژمات کې به تلوار کوم او د ماښام په مونځ کې به تلوار کوم اوس دواړه عمل جایز دي ولیکن دغه عمل د رسول الله د عمل سره څه شی دا موافق همدارنګه ته بل روایت هم د آخري روایت وایي بس ناوخته ده د ابي هريره رضی الله عنه روایت ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل فرمایي دي حدیث قدسی ده چې احب عبادي الی اعجلهم فطرا په بندگانو کې وای الله وای ما ته خوښ هغه بندگان دي چې په روزمات کې تلوار کوي په څه کې تلوار کوي په روزمات کې بس دغه خلک وای الله رب العزت وای رسول الله چې دا خلک ما ته ډېر محبوب دي نورم ډېر زیات روایتونه کې راغلي دي لږ مطلب د نن درس همداس چې پیشنمي کول پیشنمي په خوراک کې رسول الله دې ته د برکت خوراک ویلی ده باید مسلمان هغه پیشنمي وکړي بل د یهودو او د مسلمانانو د روزي په مابین کې فصل او جداوالی یې راشي هغوی پیشنمي نه کوو موږ تاسو پیشنمي کوو
دویمه مسله دا شوه چې په تاخیر کول په پیشنوي کې پکار ده چې نه چې یوه بجه دې ښځې راجګې کړي ماشومان دې راجګ کړي چې هغه کې چې پیشنوي کې سبا کېږي بیا در باندې او بیا 3 ګنټې وروسته بیا ویده کېږي نه تاخیر په پیشنوي کې کوئ او دومره تاخیر هم نه چې مساجد ته باندې راوخېږي او درېیمه مسله دا شوه چې تلوار کول تعجیل په افطار کې روژه ماتي کې تلوار کول پکار دي دومره تلوار هم نه چې لمر لا ولاړ ته خوراکونه کوي نه چې لمر ډوب شو بس ذاتي روژه ماتی دا کول پکار دي نو امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله دې څوک ورونه مونږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې موږ ګناهونه معاف کړي الله دې موږ ګناهونه باندې عفو کړي الله کش کړي الله دې موږ طالبانو ته عمل علم نصیب کړي الله څومره سامعین اوریدونکي دي الله ټول د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله موږ طالبانو له عمل علما جوړ کړي الله به عمل علما ته جوړ کړي الله موږ ټول د دین خدمت واخلي وفضل الله إن الله بصير